رحمت الله نبیل پټ حقیقتونه ښکاره کړل. د چې رحمت الله نبیل تازه سو ویلي دي سومره پاکستانیان د افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره راغلي دي. دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي شاوخوا 2000 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو خلاف په جګړه بوخت دي. هغه په خپله یوه تازه مرکه کې زیاته کړې ده چې دغه پاکستانی جنګیالي زیاتره یې د حقاني شبکې غړي دي او افغانستان کې ورانکاره کړنې ترسره کوي. د هغه په وینا دغه پاکستانی طالبان په پکتیکا، زابل او غزني ولایتونو کې فعالیتونه کوي چې ډیری وخت د جګړې د رهبرۍ مسؤلیت هم لري. د نبیل په وینا د طالبانو سره ډیر زیات پاکستانی طالبان شته دي. زیاتره یې د حقاني شبکې سره دي چې په پکتیکا، غزني، زابل کې فعال دي او په مشرقي کې هم زیات د لشکر طیبه او د داعش ډلو کې پاکستانی طالبان فعال دي. تقریبا د 7 او 9 کسانو پورې به ورسره وي. رحمت الله نبیل وروسته له هغه دغه ادعا کوي چې افغان حکومت هم تازه ویلي د هلمند او کندهار په جګړو کې لسګونه پاکستانی طالبان وژلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.